السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم مستنه کړی دی چې قریبا مو تښتېدلې ده، نو دا چې اوس موږ پیدا کړو له دې سره کوم عمل وکړو. نو وایي څه وخت مخکې ټلیفون ورسره پیدا شوی دی، اوس غورځېدلې ده، نو کوشش خو مو ډېر وکړئ چې پیدا سي. حتی خلک مو خبر کړي دي او بعض ځایو کې داسې خلک شته علما د کتابزان والا دي چې هغه وایي موږ معلوموو. محترمه دا د معلومېدلو خبره دا حقیقت نه لري. یو څوک چې معلومولی شي لکه د الله دوستان اولیاء الله تعالی چې د کرامت په ذریعه باندې معلومولی شي، او دغه طبیبګران چې اوس راوتلي دي وایي موږ معلوموو، دا هغه څه دي چې عقیده پر ساتل نه ده مناسب. نو که مو دغه خور پیدا کړله شرعاً ستاسو مسؤلیت دا دی چې لا چا ته تښتېدلې ده په حلاله شرعي نکاح باندې ورکړي. نور مو وژل دا حرام دي، درته ما یې وژنئ، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه روایت دی چې په ورځ قیامت چې قضا کېږي بین الناس، انسانانو په مابین چې الله قضا کوي، اول په دماغ په وینو کې قضا کوي. هغه خلک چې ناحق قتلونه یې کړي هغه به د الله حضور ته راپېش کول کېږي، الله به حساب ورسره کوي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه برا بن عازب رضی الله عنه روایت ذکر کړی دی، وایي دغه د دنیا ځایېدل چې څونه انسانان کې پکښي دي، څومره مخلوق کې پکښي دي، دا الله ته اسانه دی تر دغه چې یو څوک یو مؤمن ناحقه قتل کړي. او دغه رنګه وایي که اهل د اسمانو او اهل د مځکو د یو مؤمن په وینو کې لاس یو کې سره، یعنې د اهل د اسمانو او اهل د مځکې ټوله راولاس یو مؤمن قتل کړي، لادخلهم الله النار، الله به ټوله ورته ورواچي. وایي زوال د ټولې دنیا اهون علی الله، د ټولې دنیا ځایېدل پر بل مخ رااړول الله ته ډېر اسانه دي تر دغه چې یو څوک مؤمن ناحقه قتل کړي. حدیث رقم 3/202 ترغیب والترهیب جلد نمبر 3. نو محترمه دغه څه چې زموږ و ماحول ته راځي، زموږ د بې احتیاطي ته راځي، ولې خلک خوندو ته ټلیفونان په لاس ورکوي چې هغه روابط پیدا کړي، ولې خوندو ته زمینه د انډیوالیو د یاري برابروي. یو خو حجاب و ستر په جامعه کې نسته، و چې هر قریب رالی د هغه سره یې ناسته ولاړه سوله، چې هر وخت نجلۍ له کوره ووتله بیا فرسان نسته چې پر کومه ولاړه پر کومه راله چیرې تللې وه. مشکلات دغه ځین پیدا کېږي. ټلیفون هغه ذریعه ده چې ډېر انسانان یې په یاریو په انډیوالیو په زیناو سره اخته کړل. ډېر خلکو به بیا د دین کار هم کې کړی وي، ډېر خلکو به بیا په صحیح طریقه باندې هم استعمال کړی وي. نو دغه جرم یې ټول د مور پلار دی، د دې نجلۍ نه دی. ولې نجلۍ نه ورکوئ؟ زموږ پښتانه خو چې سپین سرې کې بیا یې ورکوي. نجلۍ چې بلوغ ته ورسېده بس دستي یې ورکړه، موږ خو په ډالرو ورکوو. نو په ډالرو باندې خو نو هره ورځ نه خرڅېږي، نو چې هره ورځ نه خرڅېږي د نجونو دغه اندازه چې ټلیفونان هم په جیب کې، فلمونه هم ګوري. نو د قطع په لحاظ باندې دغه موبایلو کې ډېر احتیاط وکړي، د نجونو ته موبایلونه په لاس مه ورکوئ، د دې ژوند مه ور بربادوئ، د دې ژوند مه ور هیلاکوئ. نو دغه خور که مو پیدا کړله، دغه هر چا سره چې تللې ده، که پاکستانی وي که افغانی وي، غالبا د قبایلي منطقو کې د نجلۍ تښتېدلې ده، نو هغه چاته په نکاح ورکړي چې دا ورسره تللې ده. اوس که دا بل څوک ور خاوند کړي، بل څوک ور د ژوند ملګری کړي، هم به دا پر هغه باندې بیا خوند نه واخلي، نو بیا ځان وژني. ځکه واقعه دغه پېښ شوه چې اګر خور تښتېدلې وه، ما سره مشوره وکوله، ما ورته ویل بس دغه هلک په نکاح باندې ورکړي، ولور له ما ځینې اخلي، بس نجلۍ یې ژر ور واده کړي، د دې خپل مقصد ته ورسوئ. دې ته دا خبره لکه چې ګران تمامه شوې وه، مال بل ځای مه ورکوئ، مشکلات راځي ما باندې. بل ورځ نجلۍ ځان ته ور واچولي وو په هسپتال کې، وپسې مړه شوله. نو بیا دیوبندي مولوي صاحب ستا په کول مو نه وکول، ستا مشوره مو نه ومنل، مور بیا هم نارې وولې. نو مال کور مو شاد، زه خدای مشوره نه در کوم چې هغه ستاسو د آخرت تاوان وي، بلکې ستاسو د دنیا تاوان وي.
صرف دا ځای دی پښتانه له دې خپله عار او د پیغور په وجه باندې دوزخ قبلوي، خو لیکن الله ناراضه کوي، رسول الله ناراضه کوي چې د دغه پیغورو پر ځای چې بیا به خلک پیغور راکړي وایي هم یې درته وڅښتوله هم دې ورکړله. د خلکو پیغور پسې ما ګرځي. اوس پېښه ده راغلې ده د خدای په لحاظ باندې دغه کې غټ لاس د مور پلار دی چې هغو ظلم جفا کړې ده، نو چې وتښتېدله ولاړه، نو چې پیدا مو کل په نکاح باندې ورکوئ، نو دا تاسو ته اجازه نشته چې تاسې قتل کړئ، تاسې یې ووژنئ. په آینده کې د خپل ماحول تربیه وکړي، په آینده کې د خپلو لوڼو او د خپلو خویندو تربیه وکړي. د خدای په لحاظ باندې دا اوس څنګه کیسې شروع دي په دا پښتنو کې، څه ډول ماحول دی. نجلۍ ودېږي د خسر په کور کې په فاریال کې ناست دي، د ناوې په لباس کې، خو لیکن دی د عیار سره ټلیفون کوي، دا د انډیوال سره ټلیفون کوي. دا هغه څه دي چې زموږ په ماحول کې اوج ته رسېدلي دي چې په تقوا نسته، دیانت نسته. د څه وخت مخکې له کابله څخه نجلۍ زنګ راته ووایه چې دا لمبرې لکه مو کړي دي، زه دې ته نه پوهېږم. وایي یو سړی مې غواړي خو مور مې نه ورکوي، زه اوس دې اندازې ته رسېدلی یم چې ځان ووژنم، زه اوس څه وکړم، تر چت ځان رایله کوم. هغه سړي دوه ماده هم درلودی، نو ما روابط کې څنګه ورسره پیدا شوه؟ داسې زموږ د پلانکي و د پلانکي قریب و، داسې موږ دی سره په واده کې سره ولیدل، داسې روابط سره پیدا شول، ما ته بې خرچې راکولې. دا اوس زموږ منطق دی، دا اوس زموږ ژوند دی، دا زموږ اصطلاحوي دی، دا زموږ زندګي ده. بیا نو هغه غټې غټې فتنې مابینځ ته راسي. نو تاسې محترمینو دغه نجلۍ کوم پیدا کړله، هغه چا ته به نکاح ورکړي چې اخیستولې ده. شرعان هم دا حق لري لور چې بلوغ ته رسېږي باید مشوره ورسره وشي، چا درته په نکاح ورکړم، د ژوند ملګری ورخوښ کړم. موږ خو باره په پټو سترګو زوی ته هم راودوو، په پټو سترګو یې بل ته هم ورکوو، باره دا نه ګورو چې ړوند دی که شلی دی که ګونګی دی که لیونی دی که رویني دی که چرسي دی، باره دې ځای کې نه ګورو، بس لور د خرڅ ته مو کړه. د خدای په لحاظ دا خرڅېده هم پرېږدئ. دا د خرڅېده هم برکت دی چې نن د خلکو لوڼې تښتي، دا د خرڅېده هم برکت دی. دغه نجلۍ چې اوس مخکې ورکول سوی وای په یو مهر شرعي باندې یو ښه متقي پرهیزګاره سړي ته ورکول سوی وای، نن به د دې بخت خلاص وای، خپل خاوند بیا وای، خپل ژوند بیا وای، دا مشکلات به نه راتلل. نو په دې کې تاسو ډېر احتیاط په آینده کې وکړئ. اوس کومه دا نجلۍ پیدا کړه، بس سیده خلک به درته ووایي، نفس به درته ووایي، شیطان به درته ووایي چې دا خو زموږ د قوم او زموږ د کلي او زموږ د ګاونډ رنګ بد کوي، دا څنګه وتښتېدله، دا به نو اوس وژنو. دا سرایي محکمې پرېږدئ چې پر کوی یاستې، بس د الله دین ته اوس هم بیا ځانونه وسپارئ، د الله خزان ته ځانونه تسلیم کړئ. موږ د صحابه کرامو څخه نه یو غیرتمند، تر هغو نه یو ایمانداره، تر هغو نه یو تقواداره. په هغه وخت چې به داسې مشکلات رالل، هغو به شریعت ته ځانونه سپارل. نو دغه شریعت ته ځان وسپارئ. د شریعت فیصله هم دا ده که چېرې دوی دوه اقرار وکړي چې موږ زنا یې کړي دي سره، بیا به شریعت دوی په دروغ باندې وایي که واده والا نه وه، او که چېرې بل نفر واده درلودی هغه ځوان، هغه به بیا رجم کېږي. او که دوی اقرار نه وکړي، نور تاسو حق نه لرئ شرعاً چې دوی یا ووژنئ یا دوی تر وهلو لاندې کړي. بس داسې ورته ووایه خور دې ده که دې هر څه ده، ورته بد یې کول چې دا کار دې کړی دی، نو خو موږ سره به دې رابطه کوله، موږ به دې سړي ته ورکړې وې، اوس هم څه مشکل نه دی پېښ شوی، انشاءالله خیر به شي. د دې ژوند په خطر کې مه اچوئ. الله دې په تاسو باندې رحم وکړي. دغه قصور او دغه تاوان د مور او د پلار او د ورونو دی چې په خپلو خویندو او په خپلو قریبانو باندې فکر نه کوي، او هغه پر خپل وخت باندې ودیینه، هغه مشکلات به نو لازم راځي. نجلۍ چې تللې ده په دې خاطر نه ده تللې چې دا کور په عذاب ده، پر دې باندې کور ظلم کېږي، خو د ژوند ملګری بیا پیدا کړی ورسره تښتېدلې ده. په دې به پوهېږي چې پلار مې دی ځای ورکوي چې ګوره شل دی که ړوند دی که دومه ده که درېیمه ده، نو به لازم په دې خاطر باندې تللي. هغه بې خوښ شوی، نو چې هغه یې خوښ شوی دی نو خو مخکې به مباره په نکاح ورکول، هېڅ مشکلات به اوس نه وای. والسلام علیکم ورحمة الله.